عزتمندو دغه وظیفه وکړه ان شاء الله. دی وظیفې په برکت په الله جل شانو ستا په مال کې برکت واچوي، ستا په کاروبار کې به الله جل شانو برکت واچوي. ډیره ښایسته او بهترینه وظیفه ده. ټولو مسلمانانو ته شیر کې چې هغه دې نه استفاده حاصله کړي. هغه وظیفه څنګه ده؟ ډیره اسانه او بهترینه او مجربه وظیفه ده. وظیفه درنګه ده چې د هر مازدیګر مونځ پسې 100 مرتبه یا وهابو یا ان شاء الله الله جل شانو به د هر پریشانی ختمه کی او په مال کې به د الله جل شانو برکت وچي، فرخي وچوي. څومره هم مسلمانان دي هغه دغه ویډیو مخکې شیر کړي چې دغه وظیفه کوم دا مازدیګر مونځ پسې یا وهابو 101 یا 100 مرتبه کم 100 مرتبه دا وظیفه تکوا. ان شاء الله الله جل شانو به د هر مسله حل کی، په کاروبار کې به د برکت راشي او رزق کې به د فرخي راشي. کستا هر مسله وي ان شاء الله د هر مسلې د پر مجرب عمل له، کستا د کور د جنگ جګړو مسله ده او کتا د رشتي مسله ده او کدي نکاح مسله ده، کور کې به اتفاقی ده، نو دغه وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز چې د دې وظیفې په برکت په الله جل شانو ستانه هر پریشانی هر مصیبت هغه ختموي.